د هنر کلیک چینل درنو مینوالو دا ویډیو د پښتون اداکار افسر خان په باره کې ده. قدرمنو هڅه خو موږ تاسو سره وخت په وخت د اداکارانو په باره کې ویډیوګانې او معلومات شریکو. نن چې د کوم اداکار په باره کې تاسو سره ویډیو شریکوم نو دا یو ډیر مشهور اداکار دی او په ډیرو مزاحیه ډرامو کې هم کار کړی دی، خو د خندا او مزاق سره سره په ډیرو سنجیده ډرامو کې هم کار کړی دی او داسې ډرامې جوړې کړې دي چې خلک یې په کور کې خپل فیملی سره هم کتلی شي. افسر خان چې یو ډیر مشهور اداکار خو چې د اداکارۍ دنیا سره خدای پاماني وکړه نو نن سبا دومره مجبور شوی دی چې په یو زړه غوندې ریړه باندې د غنو ګنډېرې خرڅوي او وایي چې په دې کې هم راپسې خلک خاندي او خندنې راپسې کوي. هغه وایي چې زموږ په کور کې ډیره غریبي ده، بیماریانې هم دي او د کرۍ په کور کې اوسېږو، خو د خپلو ملګرو او خپلوانو او د یارانو دوستانو نه هم ګیله کوي چې هیڅوک مې هم خبر نه اخلي. او کله مې چې ډرامو کې کار کولو نو د هر چا یار دوست هم هر څوک به زما خواله راتلل، خو دا 4-5 کاله وشول چې د فلمونو سره مې خدای پاماني کړې ده نو اوس هیڅوک هم زما خواله نه راځي. هغه وایي چې ځینې وخت زه ګنډېرې خرڅوم نو ډېر کسان راځي زما نه ویډیو وکړي او بیا انټرنیټ ته وخېجوي، خو په دغه ویډیو باندې زما ملګري خپلوان او مینوال صرف دومره لیکي چې ډېر ښه واه واه او داسې نور کمنټونه کوي، خو هیڅ چا هم زما لاسنیوه ونه کړله او نه ماته چا د مرستې لاس راوږد کو. هغه د پښتنو نه غواړي چې ورسره ودرېږي او په دې سخت وخت کې د هغه مدد وکړي. درنو دوستانو دا د افسر خان په باره کې معلومات چې تر تاسو مو در رسول، که تاسو غواړئ چې هغه سره مرسته وکړئ نو موږ ته په کمنټ کې ووایئ چې تاسو سره د هغه نمبر شریک کړو، تاسو به ورسره مخامخ خبرې وکړئ او که تاسو ورسره هر څه مرسته کول غواړئ نو هغه به هم ور ورسوئ.